نن د ملک په بیلابیلو سیمو کې د مورنو ژبو د مانځلو په مناسبت سره د دستورو تابع شوي وه. هم به دغه لړکي نن په اقرا نېشنل یونیورسټي کې هم د زلپان دی بین لاړخه د مورنو ژبو نړیواله ورځ مانځلو په مناسبت سره د یوې درنې دستورې تابع شوي وه چې پکې د سیاسي سماجي غړو سره سره شاعرانو، ادیبانو او صحافیانو هم ګډون کړی و. دغه دستوره کې د سوات نوموړي صحافي پیاز ظفر، سیاسي او سماجي غړی مختار رضا خان، شهاب شاهین سره سره شاعرانو او ادیبانو او زده کوونکو په ګڼ شمېر ګډون کړی و. دغه دستوره کې شهاب شاهین د نوې سندرې پرانسته هم وکړه. دستورې ته راغلي میلمنو خپلې ویناګانې وکړې او شاعرانو او سندرغاړو په خپل جادوګر غږونو د راغلي میلمنو نه ښه داد وصول کو. خپل وینا کې مختار رضا خان د مورنۍ ژبې د اهمیت په هکله راغلي میلمنو ته خبرې وکړې. دستورې ته یې زیاته کړه چې پښتو زموږ نړیواله ژبه ده او موږ پې همیشه ویاړ کړی دی. هغه دا هم زیاته کړه چې د نړیوالې ژبې پښتو دپاره زموږ مشرانو همیش لا خپلې قربانیانې ورکړي دي. راغلي میلمنو د انتظامیې دغه اقدام په ښه ټکو کې وستایو. د یونیورسټۍ ډایرکټر او زده کوونکو هم خپلې ویناګانې شریکې کړې. غفران الله، اقرا کیمپس، سوات.